د غوري سمنټو کارخونه په ورځني ډول 600 ټنه معیاري سمنټ تولیدول. سلام ګرانو دوستانو، زه صادق فروتن نن په یوه مهم پروګرام کې غواړم تاسو د افغانستان یوه ستره او مهمه صنعتي پروژه معرفي کړم. موږ د غوري سمنټو فابریکې په اړه خبرې کوو چې د هیواد یو ملي سرمایه ده چې په تیرو کلونو کې د هیواد د زیربناو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. که غواړئ پوه سئ چې دا فابریکه څنګه جوړه سوې، له کومو ستونزمنو پړاوونو تیر سوې او اوسنی حالت یې څنګه دی، تر پایه له موږ سره پاته سئ. موږ منع کوو چې دا سفر به په زړه پورې او د معلوماتو ډک وي. د غوري سمنټو د فابریکې کیسه په 1961 کال پورې اړه لري، کله چې د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې په بغلان ولایت کې د سمنټو یوه ستره فابریکه جوړه کړي. خو ولې بغلان؟ ځکه دغه ولایت د خامو موادو لکه د چونې یا آهکو، ډبرې او سرو خټو بډایه زیرمې لري چې د سمنټو د تولید لپاره اړین دي. د دغې فابریکې د جوړولو کار د کورنیو او بهرنیو کارپوهانو په همکارۍ پیل شو. لومړني وسایل له صنعتي هېوادونو څخه وارد سوه او د څو کلونو هڅو وروسته دا فابریکه په 1990 لسیزه کې فعاله سوه. دې اقدام نه یوازې پراخه کاري زمینه برابره کړه، بلکې هېواد یې د سمنټو د واردولو له اړتیا څخه هم خلاص کړ. په 1990 او 1980 کلونو کې د غوري سمنټو فابریکه په خپل اوج کې وه. دغې فابریکې هره ورځ سلګونه ټنه سمنټ تولیدول او کورني اړتیاوې پوره کولې. تصور وکړئ چې لویې ملي پروژې لکه بندونه، سړکونه او عامه ودانۍ ټول په غوري سمنټو جوړ شوي دي. د دې سمنټو لوړ کیفیت دا فابریکه د انجینرانو ترمنځ د باور وړ نشه ګرځولې. د دې دورې یو په زړه پورې ټکی ګاونډیو هیوادونو ته د غوري سمنټو صادرات وو. خو افغانستان نه یوازې خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړې، بلکې په سیمه کې یو له صادروونکو هیوادونو څخه هم وو. له بده مرغه جګړو او اشغال پر دې فابریکې بد اغیز وکړ. د کورنیو جګړو په ترڅ کې د فابریکې تولیدات خورا کم سول او ډیری تجهیزات یې زیانمن سول. د غوري سمنټو تولید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید. د فابریکې کارګران له ډیرو ستونزو سره مخ سول او ډیری د کار پرېښودو ته اړ سول. خو مهمه خبره دا ده چې فابریکه هیڅکله په بشپړه توګه بنده نه سوه او تل د امید سمبول پاته سو. په هیواد کې د امنیت په راتګ سره د غوري سمنټو کارخونه په افغانستان کې د سمنټو یو له سترو کارخونو څخه شمیرل کیږي. دغه کارخونه هره ورځ شاوخوا 600 ټنه سمنټ تولیدوي او د هیواد کورني اړتیاوې په ښه توګه پوره کوي. په زړه پورې خبره دا ده چې د غوري سمنټو د لوړ کیفیت او مناسب قیمت له امله اوس هم دا فابریکه د قراردادیانو او انجینرانو ترمنځ خورا شهرت لري. البته د سکرو د لوړې بیې له امله د سمنټو تولید یو څه ګران ختمیږي. دغه فابریکه څه موده وړاندې د سمنټو د بیې د لوړوالي له امله د 3 میاشتو لپاره تړل سوې وه، خو اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د غوري سمنټو فابریکه نه یوازې یوه فابریکه ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره د الهام او امید سرچینه هم ده. دغه فابریکې د بغلان ولایت د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مهم رول لوبولی او سلګونو ځایي خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په دې فابریکه کې د ماهرو کارګرانو، تخنیکرانو، انجینرانو او اداري کارکوونکو په ګډون څه باندې 800 کسان په مستقیم ډول په کار بوخت دي. سربیره پر دې د فابریکې فعالیتونو په غیر مستقیم ډول د ترانسپورت، د خامو موادو رسولو او د سمنټو د ویش په برخو کې ډیری کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د اوسني ښه حالت سره سره فابریکه لا هم له ځینې ننګونو سره مخ ده. یو له دغو ننګونو څخه د سکرو د بیې زیاتوالی دی چې په دا کارخونه کې ځینې استفاده کیږي. د غرض له وارداتي سمنټو سره سیالي بله ستونزه ده. په هر صورت د فابریکې مسؤلینو د تولید ظرفیت لوړولو او د محصولاتو د لوړولو پلانونه اعلان کړي. که دا پلانونه په سمه توګه پلي سي، د غوري سمنټو فابریکه کولی سي په بشپړه توګه
توګه کورني اړتیاوې پوره کړي او په سیمه کې د سمنټو یو لوی صادروونکی سي. د غوري سمنټو فابریکه د افغانانو هڅې او زړورتیا ښیي. دغې کارخونې ثابته کړې چې په سم مدیریت او په پرله پسې هڅو سره په ډیرو سختو شرایطو کې هم بریالیتوب ترلاسه کولی سي او د پرمختګ په لارې کې ستر ګامونه پورته کړي دي. ګرانو ملګرو، که د کیسې دا برخه تاسو ته په زړه پورې وه، موږ ته د نظرونو په برخه کې ووایئ چې د فابریکې د فعالیتونو کومه برخه ستاسو لپاره ډیره په زړه پورې وه. تر راتلونکي ویډیو پورې مو پاک او مهربانه خدای مل شه.